بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم خویندو ورونو، دا دی زه انشاءالله یو ځل بیا احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو بل ورور خپل خوب یې اواز یې ریکارډ کړی ده، اوري. السلام علیکم محترمه، خاص دی صحتونه محترمه. په خوب کې دا د غڼو د جالو لیدل، دا څنګه تعبیر لري؟ یو میامۍ او یو ځای ماغه اتاق کې مخکې نو د غڼو جالې پاته وي په یو چیز سره که نه. نو زه چې ورشم زه وایم چې اوهو دا څومره ډېرې جالې دي، او هغه راته وایي چې هو دلته ډېرې جالې دي، بس خیاطۍ یې پاک کوي. نو د غنو جالې یا د جولاګک دا کم جالې چې دي دیوالونو باندې، دا خو په قرآن کریم کې سورت عنکبوت کې الله تعالی د دې مثال ورکړی په شرک سره، یعنی هغه کسان چې هغوی بغیر د الله نه د بل چا نه مدد غواړي، یا د بل چا په نوم قسم خوري، یا بل چا نه ډار لري ډېر، او په بل چا باندې داسې صفات چې د الله تعالی د کوم صفات علم غیب دا شیان بل چا ته ورکول، دغه باندې دې ته شرک وایي. نو الله تعالی دا د غنو جالې یا د جولاګک دا جالې چې دي دا په دې باندې مثال ورکړی سورت عنکبوت کې قرآن کریم کې الله تعالی په دې کې مثال ورکړی چې څوک دغه شرک کوي. د دې معنا داسې ده لکه چې یو عنکبوت یا یو غنی یو جولاګک دا په یو ځای کې د جالې جوړوي ځان ته، نو دا خو ډېر هغه یعنی د ده کور وي، دا خو ډېر بېکاره کور وي، او دا یو شمال سره دا ختمیږي، نو ډېر بېکاره کور وي. نو دغسې که څوک د الله نه بغیر په بل چا باندې پناه وړي او په نور شیانو باندې یقین ساتي، نو د دوی هم دغسې حالت وي، یعنی د دوی یقین ضعیف وي. نو داسې ته ګورې چې ستاسو په کور کې دا د غنو جالې ډېر شوي دي، نو معنا داسې د څه مشکلاتو په سبب باندې، اقتصادي مشکلاتو په سبب باندې، یا امنیتي مشکلاتو په سبب باندې، ډار ویره مشکلاتو په سبب باندې، نو تاسو کې لږ تشویش، لږ توکل هم ضعیف شوی ده، لږ یقین هم ضعیف شوی ده، او تاسو کیدای شي ستاسو بعضې زنانه هغوی د تعویضو د شیانو پسې هغه کوي، کوشش کوي چې په دې طریقه باندې کاروبار جوړ شي یا خپل یو مشکل حل کړي. نو دا ټول غلطې لارې دي، په دې باندې د انسان عقیده خرابېږي. یا هغه کسان چې هغوی د غیب خبرې کوي، هغه کسانو ته تکفالو دا شیان چې ورته وایي، نو دغه شیانو باندې یقین کول، دا شیان منل، نو دا کیدای شي ستاسو په کور کې دا مسایل بعضو زنانیو کې وي، او دغه ستاسو عمه چې دا په دې کوټه کې ده، ته وایې چې د غنې جالې پاکوي، او ته ورځې او هغه درته وایي چې دا د غنو جالې وې دلته او ما دا پاکې کړې، نو معنا ده چې دغه ستاسو عمه دا عقیده یې صحیح ده انشاءالله. دوی کې کوم خبره که تاسو ته کوي، کوم مشوره درکوي، کوم خبره کوي، نو هغه کې انشاءالله ډېر خیر ده، او دغه خبرو کې ډېر اثر ده. نو که کور کې څه مشکلات وي، نو کوشش وکړه چې دې عمې سره دې مشوره وکړې، او دې عمه سره دې خبرې وکړې، او دا راوغواړې، او د کور زنانه دی پوه کړي چې د کور زنانه کې څه مشکلات وي کوم یو کې، نو هغوی یقین جوړ شي، او الله باندې توکل زیات شي، یقین جوړ شي، او دعا وکړي او الله نه خیر وغواړي، انشاءالله الله تعالی ټول مشکلات زموږ حل کوي. نو دا ډېر ښه خوب ده. نو تعبیر یې په همدې شو چې ستاسو مشکلات حل کېږي، یعنی دغه شی د یو چا د اصلاح په وجه باندې چې یو څوک اصلاح کوي، چې عمه هم ده یا د دوی د پلار لخوا ستاسو چې ترونه هم دې کې راځي، او د ترونو زامن دا ټول یعنی د دوی لخوا انشاءالله څه کوم مشکل هم وي حل کېږي، خو ستاسو دوی سره ښه رابطه وساتئ او مشوره وکړئ، دې کې انشاءالله خیر ده. والله تعالی اعلم.